افغانانو ته دوه ډیر ښه خبرونه. پاکستان افغانانو ته د ویزې نوي شرطونه څه کېښودل. بلخوا بیا د ابادۍ او د خوشحالۍ خبر دی. د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ چې په دې دوو خبرونو خبر شئ. مسؤلین وایي سږکال نسبت نورو کلونو ته د جلغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال د جلغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي چې له دې سره به چین هیواد ته د جلغوزیو صادرات هم زیات شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې سږکال به له 20 تر 25,000 ټنو پورې د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شي. تیر کال بیا دا کچه 14,000 ټنه وه. په ورته مهال یو شمېر سوداګر وایي له ولایتونو مرکز ته د جلغوزیو لیږد ګران تمامیږي او ورسره د چین بازارونو کې د سیالۍ زمینه هم ستونزمنه ده. په افغانستان کې د پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او کابل ولایتونو جلغوزي ځانګړی نوم لري او د چین په بازارونو کې خلک ځان ته متوجه کړي دي. د جلغوزیو ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې به یوازې په خوست ولایت کې سږکال د جلغوزیو حاصلات 18,000 او 600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت په پام کې لري چې د دې محصول د پروسس بسته بندي او له ضایعاتو څخه د مخنیوي لپاره خوست او پکتیا ولایتونو کې فابریکې جوړې کړي او د دې محصول تولید پراختیا، پروسس او پلور ته زمینه برابره کړي. بلخوا بیا په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي پاکستان به افغانانو په ځانګړي ډول محصلانو، سوداګرو، پانګونکو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د ګلف نیوز د راپور له مخې منصور احمد خان د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې نوي پالیسۍ هدف دا دی چې هغو افغانانو ته اسانتیا برابره شي چې پاکستان ته د درملنې، زده کړو او سوداګرۍ لپاره سفر کوي. دا هم وویل چې سوداګرو ته به لا ډېره اسانتیا رامنځته کړل شي. د پاکستان سفیر چې په خپل افغانانو ته د ویزې د مقرراتو د نوي پالیسۍ د مسودې په جوړولو کې برخه لرلي، همداراز وویل چې په دې اړه وړاندیز نهایی شوی او ژر به فدرالي کابینې ته د تصویب لپاره ولیږل شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د منصور احمد خان په قول لیکلي دي چې سوداګرو، زده کوونکو او پانګوالو ته به پاکستان ته د څو ځلې تګ راتګ ملټیپل ویزه ورکړل شي. دا هم ویلي چې سوداګرو او محصلانو ته به د ویزې اوسنی سیستم پای ته ورسوي چې له پاکستان څخه له وتلو وروسته یې ویزه تمامیږي او باید نوې ویزه واخلي او یا د اوږدمهالې ویزې لپاره باید یو ځل د هرې میاشتې په پای کې ووځي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګریو د کورونا وایرس تر خپرېدو وړاندې د ورځې 2,000 افغانانو ته ویزې ورکولې. د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزې موافقې پر اساس ویزه وړیا ده. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که د دې دوو خبرونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو، د خدای په امان.